کوي وایي زه لاس وینځه نو د باتروم ته ورشه ځان سره لاس ماس وینځه وایي بیا به ځو که نه د دې باتروم ته ورغلی نو ده باتروم یې ورته غونډ شاټ کړی دی باتروم یې ورته شاټ کړی نو دی نه وایي دی راغورځېدلی بېهوشه شوی هر څه چل شوی که نه نو بیا ورپسې دا کاکي ورغلی دی یا کاکي خان نه ده کاکي نه ده کاکي نو یو ډزې ویشتې دی ویشتې دی نو بیا ولې په حجره کې تازه کنده که نه وي خو په کنده کې سمې د دې نه یې راغلی نو بیا یې بوس و بوج کې اچولی دی او په ګاډي کې اچولی دی وړی دی سرداریاب سیند ته یې ویشتې دی ملګرو دا دانیال شاه کم چې په دادا باندې مشهور و دا چا مړ کو او څنګه یې مړ کو د دې کوم مکمل تفصیل چې دی په دې ویډیو کې درڅویم چې کم ظلم زیاتې ورسره شوی دی داسې چل شوی دی د دا تخبایي سیمې سره د دې تعلق دی د دې یو خان ملګری و یعنی که موږ وګورو زموږ په دې علاقو کې خانیتوب ډېر زیات عام دی د دې یو خان ملګری و نو دی ورسره کم لین دین خپل ساتلو تله راتله به د یو بل کار نو بیا بله ورځ داسې چل شوی دی چې دا تللی دی د دې خان کا او د هغه خان د کور نه واپس بیا نه دی راغلو خپل کور ته نو د هغې په وجه باندې خلکو کم شور جوړ کړی دی چې آیا دانیال چې کم دی هغه ورک شو سی شو نو بیا کم خبر چې کم راتلو خلکو احتجاجونه شروع کړه دین علاوه نور کم عام لار چې هغه یې بنده کړه پولیسو پې هم اکشن واغستو کم تفتیش چې دی هغه یې شروع کړو پهله خو تاسو په دې ویډیو کې دا وایس هم واورېدو چې په کومه طریقه باندې د دې مرګ کړی دی یعنی په باتروم کې ولا کرن ور کړی دی بیا یې پې ډزې کړي دي بیا چې کم دی په کور کې خښوو نو د ځای څه بندوبست ونه شو نو بیا یې ورسره داسې چل وکړو چې لاړه او کم سردریاب سیند چې و هغې ته یې واچوو دونه ظلم یې ورسره کړی خو تر اوسه پورې دا پته ونه لګېده چې آیا د دې او د خان ترمنځ اختلافات په څه وجه باندې راغلي وو د هغې تفتیش جاري دی او چې کله هم داسې څه خبر په هغې کې راغی زه به کوشش کوم چې هغه تاسو سره فورا شریک کم نو کم نوي معلومات چې راغلي وو کومه ویډیو چې په سوشل میډیا چې کم ګردش کوي دا ویډیوګانې هغه ما غوښته تاسو سره شریک کم دې معلوماتو نه تاسو خبر کم نو امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره